په دې سفر کې بلال خان د ننګرهار ولایت له زړه نه د چین پېښې یوې داسې نالیدونکې درې ته ځي چې ښکلا یې نه په عکس کې ښکاري نه په خیال کې راځي. راځئ دغه راز له نږدې نه وګورو. کام یو دی خو نمونه یې درې وروران دي. درې وروران دي. یوه ته وتړخیل یی، یوه ته بابر نمسی یی، یوه ته میرخاني نمسی یی. څنګه دي؟ خوشحاله دي؟ یاره بس اتفاق لري؟ الحمدلله. څه شکر ده. تازه راورسېدلو د ننګرهار مرکز ته، نو ډېر زیات سفر مو وکړو. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. کتونکو تازه راورسېدلو، نو دا مو اتاق ونیو. اخر کار راورسېدلو جلال آباد مرکز ته، نو دلته به مو شپه وي. خدایا پروردگارا بر ما مائده‌ای از آسمان نازل کن تا هم برای اولین ما و هم برای آخرین ما عیدی و نشانه‌ای از تو باشد و به ما روزی عطا کن، زیرا که تو بهترین روزی دهندگان. دوستانو سفر تازه شروع شوی، شایسته وطن را سره وینئ، نو خوندور شایسته ځای ده، نو انشاءالله ساعت به را سره تیر شي. یو خوا ته داسې شینګیاوې دي دوستانو، او بلې خوا ته هېڅ شی نشته، سپېره ده. نو سفر مخکې ده. کتونکو خوندور کلی شروع شو، ماشاءالله. ونې هم دي پکې، خوندور باغونه هم دي پکې، ښایسته جوماتونه هم دي. خوندور بازار شروع شو، نو د موږ سفر سیده پیښې ته ده. نو خوندور ځای ده، ښایسته ګلستان ده. نو نن تاسې باندې وینم، نو کله چې پیښې ته راتلی دا رقم یو خوندور ښایسته پل لري، داسې به پرې تېر شئ. یا الله، دا رقم او داسې به په الله باندې توکل وکړئ، نو په دې سړک به برابر شئ. دا ښایسته وطن ته لاره تللې ده. حاجي صاحب سړی مسې، السلام علیکم. السلام. پیښې ته روان یم. ښه، پیښې ته چې روان یې، بس همدې روډ مای به ځې ښه، او ودرخېلو ته چې ووتې، الله بس په خیر سره ښي لاس ته به تاو شي، ښه، او بس ترو د پیښې سره راږدی. څنګه ځای ده؟ او ښه ځای دی، بهترین ځای. کوم قومونه دي پکې؟ پیښه کې خو کې او پیښوال چې ورته دا کام پروت دی. ښه، او دغه ساحو کې کوم قومونه دي؟ دې ته کوشتلي. کوشتلي. عمر چیرې تېر سو؟ عمر ما پیښه کې. پیښه کې. څنګه ځای ده پیښه؟ پیښه ځای دی لږه مړه جنت هم نه لیدلی، ښایسته ځای. الله، زه الله د خیر بوده شکریزې. اجازه ده؟ اجازه په مخه.
ای کتا په دې خیال او فکر باندې یوه ډبره له سړکه لرې کړه چې د الله تعالی بندګانو ته ضرر نه ورسیږي، نو دا هم عبادت ده. او که چېرته تا یو ړانده یا مریض ته لاره وروښوله یا د کوم مصیبت زده کومک دې وکړو، نو دا هم عبادت ده. او که دې په خپل ژوند کې له ژبې څخه دروغ منافقت ونه کړو، نو دا هم عبادت ده. او د خدای رضا لپاره دې د حق خبره وکړه، نو دا هم عبادت ده. ماشاءالله دوستانو سفر شایسته ده، نو شایسته افغانان دي، خوندورې کیسې دي. دوستانو سړک خامه سو، لاره خامه سوه. یا الله یا الله رحم کرم. كل نفس ذائقة الموت، هر نفس به مرګ سکی. دوستانو شوکیزو لاره پاته ده. ماشومانو ستړي مه سئ، ماشومان دي ماشومان دي. دوستانو په کلي کې روان یو، دا پیښه ده. اجي ګوله ستړی مه سې، خوار مه شې او تا راغلی ده. ورکله راشه. څنګه یاستئ؟ جوړ خیري ده. یاستئ؟ طبیعت څرنګه ده؟ ښه خو به یې راغلی یو تا ښایسته وطن ته. بس موږ خو ماشاءالله داسې ښایسته وطن دی، خو موږ لږ کې غریب یو. غریبي خو ستا به دې وطن کې هو، دا به منو که څرنګه. بس الله خو لرو، خدای مهربانه دی انشاءالله ښه به سو. زه خو یاسه یم که نه، ما سره غرمه وکړئ، غریبۍ غرمه را سره وکړئ. ولا سفر مخکې لري، نو الله دې ونازوه. دا ښایسته جیسپ نامه ده کوم؟ دا پیښې کوم کلی؟ دا پاخېلو کلی. پاخېلو کلی ډېر خوندور تک شینجی ده که څرنګه. خوشحاله اوسې، سیم وکړې. خوشحاله ده. وعلیکم مالې ورکړی ده. ستړي مه سئ. دوستانو
ډېر خوندور کلی دی. نو دا مهال خو د سیند په غاړه روان یو. دا سیند را سره وینئ او دې خوا د سړک ده او ښایسته خلک دي پکې. دوستانو دا مهال خو د پریښې خوندوره دره را سره وینئ. سفر په دې ښایسته جهانو کې ده نن. دوستانو لارې ته وګورئ، څه خوندوره لاره ده. دوستانو دغه د پیښې بازار ده، لته نو ښایسته ګلستان ده. دوستانو کته کیږو نو سړک شیوه ده، څه خوندوره منظره را سره وینئ. نو انشاءالله زموږ سفر مخکې ده. وطنونه ډېر زیات خوندور دي، خوندورې خامه لارې پکې تللې دي او داسې ښایسته کورونه دي پکې. یا الله یا الله. کدونکو یو ښایسته کلي ته راکته سو. حاجي ګوله ستړی مست جوړې او خیر طبیعت څرنګه ده؟ لږ راکته کیږي نه؟ دې خوا ته راس لمر ده، دې خوا سال اول ده. یاره بس خیر خیرات څه غورې دي؟ یاره امن ده. دا ښایسته ځای څه په نامه ده؟ دا د پیښې او کوم قومونه دي په دې ښایسته ځای کې؟ دې کې 3 قامه پراته دي. ښه قام یو دی خو نمونه یې 3 وروران دي. 3 وروران دي. یوه ته وتړخیل یی، ښه. یوه ته بابر نمسی یی، ښه. یوه ته میرخاني نمسی یی. میرخاني څنګه دي؟ خوشحاله دي؟ یاره بس اتفاق لري؟ الحمدلله. څه شکر ده. خوشحاله اوسئ. موږ هم راغلي یو د ته ښایسته وطن ته، خلک یې وګوري، راسي دلته چکر ولګوي. هر وخت راتلی شئ، ستاسو د دروازې دا بس بس یم امنیت راغلی دی. امن دی. الله دې عزت وکړه. دا ښایسته خلک دي دې کلي، نو دلته راټول سو په موږ باندې. څنګه یې ماما؟ ښه یې؟ نو کتونکو سفر مخکې ده، سفر مو زیات وکړو، ستړي سو. نو ورور خو تاسې باندې نالیدونکی افغانستان ویني. ماشاءالله دوستانو له دې ښایسته ځای نه ځو. زمری مو دلته درولی و، نو دا شین زمری ده. همدا شاتونه وکړه جوړوی بس باید یو مکمل ویډیو وکړو.
اوبو سلام علیکم. دوستانو سفر د کورو ده، نو خدای دې وکړي ساعت مو راسره تېر شوی. کتونکو دلته راکښته سو اودس مو وکړو د ښایسته ځای کې. نو سفر کورو ته ده، 5:30 بجې دي. نو خدای دې وکړي چې د وطن په ښایسته ځایانو کې راسره ګرځېدلي یاستئ، خوښ سوي مو یې. نو د ورور مشوره ده بیا راسئ دغو ځایانو ته راسئ. نو اوس مو په لوی جل جلاله سپارم او مهربانه خدای باندې مو سپارمه. خدای په امان. دا د جلال آباد او د تورخم عمومی سړک ده. ای خداوند بزرگ، فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم. ای خداوند بزرگ، در همه امور ما را به راه درست هدایت کن، به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه آن جماعتی که بی تو سرگشته و حیرانند.